بسم الله الرحمن الرحيم. د احقاف مبارکه سوره چې د قران عظیم شان شپږ څلوېښتمه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده. 15 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. حمیم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. حمیم. دغه کتاب نازلېدل د برلاسي او د حکمت د خاوند خدای لخوا دی. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. مونږ مکه او اسمانونه او ټول هغه شیان چې د هغو په منځ کې دي په حق او د وی خاص مودې له ټاکلو سره پیدا کړی دي. خو دغه کافران له هغه حقیقت څخه مخاړونکي دي چې دوی ته د هغه اختیار ورکړ شوی دی. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ای پیغمبره دوی ته وایي آیا تاسو کله په غړېدلو سترګو لیدلې دي چې هغه موجودات څه دي چې تاسو له خدای پرته هغه بولئ؟ لکشان ما ته راوخی چې په ځمکه کې هغوی څه پیدا کړی دي یا د اسمانونو په هستونه او تدبیر کې د هغو څه برخه ده. له دې قران نه مخکې کوم راغلی کتاب یا د علم څه نه خانه کې د دغو عقیدو په اثبات کې له تاسو سره وینو هغه راوړی کې تاسو ریښتونی یې. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. خانو له هغه چانه به زیات گمراه شو انسان به څوک وي چې له الله نه پرته هغه موجودات وبلی چې تر قیامت پورې د هغه د دعاګانو جواب نشي ورکولای بلکې د خپل پیروانو له عبادت څخه به خبره دي. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. او کله چې ټول انسانان را غون کړی شي په هغه وخت کې به هغوی یعنی باطل معبودان د خپل بلونکو دښمنان او د هغو له عبادت نه به منکران وي. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. دوی ته چې کله زموږ روخانه څرګند آیاتونه اورول کیږي او حق مخې ته راځي نو دغه کافران د هغه په باب وایي چې دا خو څرګندې کوډي دي. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. دوی دا وایي چې پیغمبر دا له خپل ځان جوړ کړی دی. دوی ته وایي کما دا قرآن له ځان جوړ کړی وي نو تاسو به ما د خدای له نیونې څخه هیڅ نشئ ژغورلای. کومې خبرې چې تاسو جوړوي الله ور باندې خپوهیږي. زما او تاسو په منځ کې همغه د شاهدۍ ویلو بیخي کافی ده او هغه ډیر بخونکی او خورا مهربان ده. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. دوی ته وایي زه خو کوم بې سابقې پیغمبر نه یم. زه نه پوهیږم چې سبا له تاسو سره څه کیدونکي دي او له ما سره څه کیدونکي دي. زه خو صرف د هغې وحی پیروي کوم چې ما ته را لېږل کیږي او زه له یو څرګند ښکارا متوجه کوونکي څخه پرته بل څه نه یم. قل
أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ای پیغمبره دوی ته وایا آیا تاسو کله په دې کې فکر کړی دی چې کله کلام د الله له خواوي او تاسو ترنه انکار وکړ نو تاسو عاقبت بدسوي او د همدې په څیر یو کلام باندې خود بنی اسرائیل یو شاهدی هم ویل ده هغه ایمان راوړ او تاسو په خپل غرور کې وغورځیدلې بشکه چې الله ظالم قوم ته هدایت نکوي. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. کوم خلکو چې لمنلو نه انکار کړی دی هغوی له مؤمنانو په باب وایي چې کله دغه کتاب منل کوم ښه کار وای نو دغه خلک په دې معاملې کې لمونږ نه نشول مخکې کېدای څنګه چې دوی له هغه نه هدایت نه موند لدې کبله اوس به دوی ارومرو وایي چې دا قرآن خو زاړه دروغ دي. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. په داسې حال کې چې د دې قرآن مخکې د موسی کتاب د لارښود او رحمت په توګه راغلی دی او دا کتاب په عربي ژبه کې د هغه تصدیق کوونکی راغلی دی ترڅو چې ظالمانو ته اخطار ورکړي او د ښې کړنلارې غوره کوونکو ته زیری ورکړي. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. په باوري ډول کوم کسانو چې ویل یوازې الله زموږ پروردگار دی بیا ور باندې ټینګ پاتې شول د هغو لپاره نه څه ویره شته او نه به هغوی غمجن وي. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ټول دغه خلک جنت ته تلونکي دي چې هلته به هغوی د تل لپاره اوسېږي د خپل هغو عملونو په مکافات کې چې هغوی په دنیا کې کول. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. مونږ انسان ته هدایت وکړ چې هغه خپل پلار او مور سره غوره سلوک وکړي. د هغه مور کړهو غاله هغه په ګیړه کې وساته او د کړهو په غالو سره هغه وزیګاو او د هغه په حمل او تی ورکولو کې ډیر شمیاشتي ولګیدي تر دې پورې چې هغه کله د خپل قوت سنت ورسید او د سلويختو کړونو شونو هغه ویل ای زما رب ما ته توفیق راکړه چې زستا د هغو نعمتونو شکر ادا کړم چې تا ما ته او زما مور او پلار ته ورکړي او داسې نیک عمل وکړم چې په هغه سره ته راضي کیږي او زما اولاده هم نیکان کړه ما بیغمه کړه زستا حضور ته توبه کوم او له فرمان منونکو یعنی مسلمانانو بندگانو څخه یم. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. لدغه ډول خلکو څخه موږ د هغو ډیر ښه عملونه قبلو او د هغو له بدیو څخه تیریو دوی به په جنتیانو کې شامل وي د هغې رښتیاني وعده سره سم چې له هغو سره کیږي.
والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. او هغه څوک چې مور او پلار ته ویل اوف یعنی کراهت او قباحت دی وی پرتاسي تاسو مال دینه ډاروي چې زبل مرګ وروسته بیا له قبر څخه راوېستل شم په داسې حال کې چې لمانه مخکې ډیر نسلونه تیر شوي دي له هغونه خو هیڅ یو هم بیرته رانغی مور او پلار الله ته په فریاد کولو وایي کم وخته ومنه د الله وعده رښتیا ده خو هغه وایي دا ټولې د تیرو وختونو سړي افسانې دي. أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. دا هغه خلک دي چې د خدای د عذاب فیصله ور باندې تطبیق شوې ده له دوی نه مخکې چې د پیریانو او انسانانو کومې ډلې د همدې ډول کړنلارې خاوندان تیر شوي دي په همغوی کې به دوی هم شامل وي بېشکه دوی په زیان کې اخته کیدونکي خلک دي. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. د دواړو ډلو نه د هر یوې درجې د هغو د کړو وړو په لحاظ سره دي ترڅو چې الله د هغو د کړو پوره بشپړه بدله هغو ته ورکړي پر هغو به هیڅ کله ظلم نه کړی شي. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. بیا کله چې دغه کافران د دوزخ ورته وړاندې کړی شي نو دوی ته به ویل شي تاسو خپل برخه نعمتونه په خپل دنیوي ژوند کې پای ته ورسول او تاسو د هغو خوند واخیست. نو کوم تکبر چې تاسو په ځمکه کې په ناحق وکړ او کوم نافرمانی چې تاسو وکړي د هغو په مجازات کې بنن تاسو ته د ذلت عذاب درکړی شي. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. دوی ته لکشان د عادیانو د ورور هود قصه واوروه کله چې هغه په احقاف کې خپل قوم ته خبرداري ورکړي او داغه څخه خبرداري ورکوونکي له هغه نه مخکې هم تیر شوی له هغه نه وروسته هم راغله چې له الله نه پرته دی هیڅ چا بندگی مکوي زستاسه په حق کې دی ویلو یا هولناکي ورځ له عذاب نه ویره لرم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وی ویل آیت دې لپاره راغلی چې مونږ تیر باسي له خپل معبودانو څخه مو واړوي خنو را ول خپل هغه عذاب دې چې تل هغه څخه مونږ ویروي که واقعا تریختونه یې. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. غویل چې د دې علم خو الله سره ده زه صرف هغه پیغام تاسو ته رسوم چې زه هغه سره لېږل شوی خو زه تاسو یو داسې قوم ګورم چې جهالت غوړه کوي. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين.
بیا کله چې هغوی د خپل ناوونو خواته هغه عذاب راتونکي ولید نو ویل دا وریزه د چمته به باران راوړي نه بلکې دا همغه شی دی چې د هغه لپاره تاسو ګیړه کوله دا د باد طوفان دی چې په هغه کې دردناک عذاب را روان دی د خپل پروردگار په حکم سره به هر شی تباه کړي په پای کې د هغو حالت دا شو چې د هغو له استوګنځونو پرته هلته نور هیڅ په نظر نه راتل په دې ډول د مجرمانو قوم ته مونږ مجازات ورکو ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون بشکه هغوی ته موږ په داسې چیزونو کې قوت او طاقت ورکړی و چې تاسو ته مونږ نه دی درکړی هغوی ته موږ وګونه یعنی اوریدنه سترګې یعنی لیدنه او اندېښمن زړونه هر څه ورکړي خو نه وګونه د هغو په کار راغلل نه سترګې نه زړونه ځکه چې هغوی د الله له آیاتونو څخه انکار کاوه او هغوی په همغه عذاب کې راګیر شول چې په هغه پورې ملنډي وهلې ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون ستاسو په شاوخوا سیمو کې مونږ ډیر کلی هلاک کړي دي مونږ د خپل آیاتونو په لګلو سره بیا په بیلا بیلو ډولونو سره هغوی وپوهول خای چې هغوی د حق لارې ته راوګرځي فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون ولی هغه موجودات له هغه سره مرسته ونکړه چې هغه له الله نه پرته هغه الله ته د نږدې کېدو وسیله ګڼل په خدای سره نیولیو بلکې هغه خلودوی نه ورک شول او داود هغه د دروغ او د هغه ساختګي عقیدو پای چې هغه له ځانه جوړې کړې وي وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ او هغه پیخه هم دی یادونه وړه د کله چې موږ د پیریانو یو ډله ستا خواته راغوستي و ترڅو چې قرآن واوري کله چې هغه ځای ته ورسېدل چې هلته تا قرآن لوست نو هغه په خپل منځو کې سره وویل چوپ شي بیا کله چې هغه وروستل شو نو دوی خبردارون کی د خپل قوم لوري ته ستانه شول قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم غوی خپل قوم ته ورتلو سره وویل ای زمون قومه مونږ یو کتاب اوریدلای دی چې له موسی نه ورسته نازل کړای شوی دی تصدیقونکی دی د هغو کتابونو چې له دینه مخکې راغلي دي لارښوونه کوي د حق او سم لارې خواته يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ای زمون قومه د الله خواته د بلون کی بلنه قبول کړئ او پر هغه باندې ایمان راوړئ الله به تاسو له ګناهونو څخه درتیر شي او تاسو بل درناک عذاب نه وژغوري ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين او څوک چې د الله د بلونکي خبره ونه مني هغه نه په خپل پزماکه کې څه قوت لري چې الله به وسې کړی او نه د هغه داسې ملاتړ سرپرستان شته چې له الله نه هغه وژغوري
دغه چې خلک په څرګنده گمراهۍ کې غورځېدلي دي. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. او آیا دوی دې ته فکر نه کوي چې کوم خدای چې دغه اسمانونه او زمکه پیدا کړی دي او د هغو په پیدا کولو ستومانه نشو، هغه ارومرو په دې قادر دی چې مړی را ژوندي کړي؟ ولینه بشکه هغه پر هر څه باندې قادر دی. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. کوم ورځ چې دغه کافرانو اور ته وړاندې کړی شي په هغه وخت کې بل هغونه پښتنه وشي آیا دا حق نه دی؟ دوی به وایي ولینه زمون په پروردگار قسم دی دا پر اختیار سره حق دی. الله به وایي خنو اوس د خپل هغه انکار په بدل کې چې تاسو کاوه د عذاب خوند وڅکئ. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. نو ای پیغمبره هڅه صبر وکړه لکه چې اولو العزم یعنی د ټینګې ارادي خاوندو پیغمبرانو صبر کړل او د دوی په باب بیړه مکوه. حکم ورځ چې دوی هغه څه ویني چې دوی ترنه ویرول کیږي نو دوی ته به داسې ښکارا شي لکه چې په دنیا کې د ورځې لیو ساعت نه زیاته استوګنه نه ده کړې. دا قرآن پندرسونه ده نو آیا لنا فرمانو کسانو څخه پرته به بل څوک هلاک شي؟